د قرآن کریم هغه ساینسي معجزه چې ټول ساینسدانان او ټوله نړۍ ورته ډېره زښته حیرانه ده. نو تاسو در سره هم دغه ویډیو ګورئ چې ستاسو هم په زړه کې د اسلام لپاره نور ځای هم پیدا شي او د ایمانونه مو نور هم ډېر قوي شي. آیا موږ او تاسو به داسې فکر کوو چې په دې اسمان کې کومې وریځې دي نو دا به هیڅ وزن ونه لري؟ موږ به تاسو به داسې فکر کوو چې فقط یې د ګاز په شکل کې دي، ډېرې به سپکې وي او هیڅ به وزن ونه لري. خو داسې نه ده. ساینسدانانو په خپلو څېړنو کې ښودلې ده چې فقط د یو معمولي او عادي وریځې وزن 1500 کیلوګرامه دی، یعنې 1500 ټنه کېږي. په عادي اصطلاح سره فقط د عادي او معمولي وریځې وزن د 100 فیلانو د وزن سره برابر دی. سبحان الله. اوس راځو چې ساینسدانان څنګه وتوانېدل چې دغه وریځې وزن کړي، یعنې د دوی د وزن اندازه معلومه کړي. او بیا راځو چې د دې په اړه قرآن کریم 1400 کاله مخکې څه ویلي دي. ټول مکمل جزئیات په دغه ویډیو کې راسره وګورئ. د وریځو وزن کول یوه اوسنۍ پدیده ده، یعنې د وریځو وزن کول یوازې په اوسنۍ ټکنالوژۍ او په عصري ټکنالوژۍ باندې ممکنه ده. یعنې د وریځو وزن کول او هغې په اړه معلومات ترلاسه کول یوازې د سټلایټ یعنې د مصنوعي سپوږمکۍ کار دی. تاسو دغه مصنوعي سپوږمکۍ په سکرین لیدلی شئ چې دا د انسانانو لخوا یو جوړ شوی سټلایټ یا هم مصنوعي سپوږمکۍ ده چې فضا ته پورته شوې ده. چې دغه سټلایټ مصنوعي سپوږمکۍ ډېر زیات اهم کارونه ترسره کوي چې دغې سټلایټ زموږ ژوند اسانه کړی دی. یعنې د اوسني عصر او د اوسني ټکنالوژۍ یو اساسي وسیله دا ده چې د انسانانو په ژوند کې زیات بدلون راوستی دی. چې دغه مصنوعي سپوږمکۍ ډېر زیات اهم کارونه ترسره کوي چې زه تاسو ته د ځینو دندو په اړه یادونه کوم. چې دغه مصنوعي سپوږمکۍ موږ سره په مخابراتي اړیکو کې مرسته کوي. سپوږمکۍ د ټلیفون، انټرنیټ، موبایل، تلویزیون همدارنګه د راډیو سیګنلونه د نړۍ له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. یعنې زموږ ټولې اړیکې د همدې سپوږمکۍ له لارې ترسره کیږي. مطلب دا چې که چېرته دغه مصنوعي سپوږمکۍ نه وی نو موږ به له یو بل سره د انټرنیټ، موبایل یا همدارنګه د ټلیفون له لارې اړیکه نه شوای نیولی. همدارنګه تلویزیون کتل او د راډیو اورېدل به هم ممکن کار وي. دغه سټلایټ مصنوعي سپوږمکۍ دویمه دنده د هوا پیژندنه ده چې دغه سپوږمکۍ د فضا نه زموږ د ځمکې هوا څاري، لکه طوفان، باران، وریځې او نور موسمي حالات موږ ته له مخکې نه ښایي. د مصنوعي سپوږمکۍ دریمه دنده د جی پی ایس ده، یعنې دغه جی پی ایس چې د موقعیت معلومول دي دا هم د مصنوعي سپوږمکۍ له لارې ترسره کیږي. موږ تاسو به جی پی ایس لوکیشن معلومول خو نه پوهېدو چې دا د کومې لارې موږ خپل لوکیشن همدارنګه جی پی ایس استعمالوو. خو تاسو ته دغه ویډیو کې ښکاره شوله چې دغه لوکیشن جی پی ایس د سټلایټ یعنې مصنوعي سپوږمکۍ له لارې ترسره کیږي چې موږ خپل موقعیت یا هم د نړۍ ګوټ ځای د جی پی ایس له لارې کولی شو چې وګورو. څلورمه دنده یې فوزي استعمال، یعنې په فوزي سیستم کې هم د دغې سټلایټ له لارې استفاده کیږي. سپوږمکۍ د فوز لخوا د جاسوسۍ، د دښمن څارنې او د دفاعي مقاصدو لپاره هم کار کوي. پنځمه دنده یې ساینسي څېړنې دي، یعنې په فضا کې څېړنې ترسره کول. سپوږمکۍ د کائناتو څېړنه کوي، لکه ستوري، لمر، سایرې او نورې فضایي رازونه موږ ته راښیي او موږ ته په ډاګه کوي. شپږمه دنده یې د ځمکې څارنه، یعنې سپوږمکۍ زموږ د ځمکې څارنه هم کوي، لکه د ځنګلونو، سیندونو، وچکالۍ، سیلابونو او چاپیریالي ستونزو معلومول دي. دا و د مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټ دندې. اوس راځو خپلې اصلي موضوع ته چې موږ د وریځو د وزن په اړه خبرې کولې. موږ ته دا په ډاګه شوله چې د وریځو وزن کول یوازې په سپوږمکۍ یعنې د سټلایټ لارې ممکن دي او دغه مصنوعي سپوږمکۍ او سټلایټ یوازې د اوسني عصر لاسته راوړنه ده. نو اوس راځو چې څنګه 1400 کاله مخکې د وریځو د وزن په اړه ویل شوي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء
وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله هماغه ذات دی چې تاسو ته برېښنا تندر ښکاره کوي ترڅو تاسې یو خوا وویرېږئ او له بلې خوا هیله لرئ د باران، او هغه الله درنې وریځې پیدا کړي. سبحان الله. تاسو په دغه آیت کې واوریدل چې الله تعالی وایي الله درنې وریځې پیدا کړي دي. دا څنګه ممکنه ده چې 1400 کاله مخکې بدون له کومې ټکنالوژۍ څخه د وریځو د وزن په اړه ویل شوي دي چې یوازې ساینسدانانو په دغه اوسني عصر کې معلومه کړله د سټلایټ له لارې چې دا یو پیچلې موضوع ده. نو خبره دا ده چې اصل کې زموږ دین په حق دی، والله تعالی هغه ذات دی چې دغه ټول کائنات پیدا کړي او دغه ټولو کائناتو په اړه مکمل او بشپړ معلومات لري. نو دا د ساینسدانانو همدارنګه د کفري نړۍ ته یو ثابت او ښکاره څرګند دلیل دی د الله تعالی د موجودیت او د توحید. که غواړئ تاسو دغه ډول د قرآن کریم د ساینسي معجزو په اړه د کره معلوماتو او همدارنګه د نړۍ د جالب او حیرانونکو معلوماتو او جزئیاتو په اړه خبر شئ نو زموږ فیسبوک پاڼه د سره فالو کړئ او د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.